अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ګرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکټری چینل کې هرکلی وایم. وګو کتونکو امرود یو ډیره پایدمنده میوه ده. نن به موږ په دې ویډیو کې د امرود باره کې څه داسې خبرې کوو کومې چې کیدای شي تاسو ته نه وي معلومې. خو د دې نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ په نښه کلیک کړئ چې موږ دا چینل جاری وساتو او تاسو دپاره دغه شان معلوماتي ویډیوګانې راوړو. خوږو کتونکو په ټوله دنیا کې امرود د تبې، قبض او د های بلډ پریشر سره سره د نورو ډیرو بیمارو د علاج لپاره استعمالیږي. میټ سموکینګ یعنی داسې خوراک په کم کې چې غوښه په سکرو پخولی کیږي نو د دې دپاره د امرود لرګی ډیر قیمتي ګڼلی کیږي. خوږو کتونکو په امرود کې د پاینیپل نه 4 چنده زیات فایبر او د کینو نه 4 چنده زیات وټامین سی وي. د امرود په هر یو دانه کې د 100 نه واخله 500 پورې د امرود تخم موجود وي. د امرود د پاڼو نه په ټیکسټایل کې استعمالېدو والا تور رنګ هم جوړیږي. د امرود د بوټي عمر تقریبا 40 کالو پورې وي. د امرود د بوټي نوې پاڼې چې په اوبو کې وخوټ کولی شي نو د دې نه د زخمونو صفا کولو دوایي جوړیږي. خوږو کتونکو نن خو موږ ته دا پته نشته چې د امرود ابتدا د کم ځای نه شوې وه. خو څه خلک دا دعوه کوي چې د امرود ابتدا د وسطي امریکې یا جنوبي مکسیکو نه شوې وه. په ټوله دنیا کې د امرود تقریبا 150 قسمونه دي. په السلواډور کې د امرود د لرګي نه ګمنځې جوړیږي. انډیا هر کال 27,000 ټن سره امرود پیدا کوي. د امرود بوټي ته د پوره لوی کېدو دپاره 2 کالو نه واخله 8 کالو پورې لګي. په برازیل کې د امرودو د ټولو نه لوی ونې کرلی کیږي. ګرانو کتونکو دا د امرود باره کې څه زړه راښکونکي معلومات. امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. همدې سره د نن ویډیو ختمه شوه. خوږو کتونکو لایک او شیر کول درنه هیر نشي او سبسکرایب کول خو چې درنه بیخي هیر نشي. سلمان شاه له ورکوي اجازت. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.